Recording in progress. بسم الله الرحمن الرحیم. د دې ونه خبرونه د الله په نامه باندې شروع کوو. خدای دې زموږ د ټول عمر شي د افغانستان له خالق پاک خیرونه پیښ کړي. خدای دې پکې آرامي راوړي چې ټول وطن په قرار او آرام او آسوده شي. د دې ونه په خبرونه کې ما سره بیا هم زموږ د پخواني دوستان ټول هر یو تکړه شنونکي، تکړه لیکوالان، تکړه شاعران، تکړه محققین، سیاستمداران دغه غونډ موږ سره دي په دې خبرونه کې لکه هره اونۍ او د افغانستان په د تېرو اونۍ په واقعیاتو باندې موږ د همیش په شان باندې خبرې کوو او کوشش کوو چې هغه نظریات وړاندې کړو چې د افغانستان او د وطن او د موږ د وطنوالو خیر پکې هغه خبرې موږ وړاندې اورېدونکو ته او د ورځنیو واقعیاتو باندې خبرې کوو. خو مخکې دې نه چې خپلې خپرونې نورو مطالبو ته ولاړ شو، زه مې د خپلو محترمو لیدونکو نه دغه یوه هیله کوم چې لطفا دغه زموږ خپرونه د نورو خپلو ملګرو سره په فیسبوک کې او په هر ځای کې چې هسې شریکې کړئ چې هغوی وګوري او دا زما د دوستانو دغه زحمتونه ضایع نه کوي چې یو ساعت یو نیم ساعت خپل ټول کاروبار او ژوند پرېږدي راځي دې خپرونې ته. زه خو د ټولو نه مشکور یم او ممنون یم او تشکر ورنه کوم کور د ټولو ودان او تاسو هم دغه تشکر باندې اقلا د دوی خبرې ټول خلک واوري. تاسو ټول ته هر کله وایم چې کوي کړو خیر کور ته فیضات صاحب ته، انجینر صاحب، کلیوال سلطان جان علي عزیز صاحب ته ټول د ستړي مو شوي ستړي مو شئ په خیر راغلی. زه که ستاسو اجازه په تېره اونۍ کې چې څه واقعات وشو د هغې داسې لنډیز عنوانونه اخلم او بیا به په یو موضوع باندې سره خبرې کوو چې هغه موضوع زما د نظر نه لږه با اهمیته ده او زه یې لږ دردولی یم، همدغسې به نور خلک هم دردولي او دردېدلي به وي. تېره اونۍ کې یوه ډېره ښه مهمه واقعه چې وشوه هغه دا وه چې ملا هیبت الله د طالبانو مشر د وزارت دفاع د استخباراتو سره او د خپله د وزارت دفاع د خلکو سره کتلي دي او هغوی ته یو سلسله نصیحتونه کړي چې د خلکو شکنجې بندې کړئ، خلک به بې ځایه نه بندیانوئ او دا به کوئ دا به کوئ، ښه کوئ بد مه کوئ. ټوله خبره په دې کې ده او د بېلزومو زندانونو نه باید دغه وشي، څه ورته وایي، مخنیوی ترې وشي. او بله د هغې په څنګ کې یوه چاودنه په پکتیا کې وشوه په هغې کې هم ډېر کسان مړه شو چې دردونکي د ټولو شهیدانو ته د جنتونه په نصیب کړي او کورنیو ته د الله صبر او حوصله مندي ورکړي او خدای د دغه چاودنو هغه څوک چې د دې عمل باعث کېږي خدای د هغوی سره په همدې دنیا حساب وکړي. هغې دنیا ته ډېر وخت دی او زموږ خلک ډېر سخت وکړې ده. بله جالبه خبره دا وه چې په یو ځای کې راغله چې طالبانو په کابل کې د پاکستان په سفارت او په جلال آباد کې د پاکستان په قونسلګرۍ باندې خپلې کنټرول او خپلې ګزمې او پیرې ورباندې زیاتې کړي دي د ټولو هغه کسانو نه چې په دغه ساحو کې ښکته پورته کېږي، ګرځي اخوا دېخوا او مشکوک ورته ښکاره شي د هغوی نه پوښتنې هم کوي، تحقیقات هم کوي، څه یعنې د پاکستان په سفارت باندې شدید نظارت لګولی دی کابل کې. دا په یو خبر کې راغلی دي چې ونشي کولی چې د افغانستان ضد فعالیتونه د دغه ځایونو نه یا رهبري شي او یا عملي شي. بله خبره دا وه IMF تصمیم ونیو چې پاکستان د خړ لیست نه وباسي او بېرته راغلی شین لیست ته او د بزکشۍ میدان ته راداخل شي. هغه کسانو چې د کاج په کالج ځکه د کاج تعلیمي مؤسسې باندې برید کړی او د عایشیانو هلته تقریبا 45 کسه زموږ هزاران وطنوال شهیدان کړه. د هغه 6 کسان په وزیر اکبر خان کې په کور کې وو چې طالبانو پرې حمله وکړه او دا 6 وړه ټول وژلي دي. دا خبره وه. بله خبره چې راغلې دغه دا خبره ده چې 380 تنه د افغانستان د پخواني حکومت سیاستمداران دلته د طالبانو د یو د کمیسیون د دعوت او بلنې له کبله افغانستان ته راداخل شوي دي، راغلي دي او دغه 315 کسان چې راغلي په دغه 315 کسانو باندې په داخل د افغانستان کې ډېرو افغانانو عرایض کړي دي، عریضې ورباندې کړي دي او دی سو کړي دي، د په اصطلاح باندې سو کړي دي چې خپل خسارات ورنه غواړي او دوی ته به خسارې رسېدلي خلکو ته. دا خبره هم د دغه تحقیق لاندې ده په کابل کې. بله خبره دا وه چې د امارت معاون لومړی معاون ښاغلي حنفي
هغه په خپل یو بیانیه کې ویل چې د معارف اوسنی نصاب او د معارف اوسنی د اصول تدریس او دا شیونه چې د نن د زمانې د غوښتنو سره نه دي دا باید بدل شي. عباس ستانکزي هم په دې باب کې خبرې کړې دي. دې ټولو خبرو په څنګ کې چې سړی وګوري لویه بدبختي دا ده چې د افغانستان کې هغه ماشومان چې مکتبونو مدرسو ته ځي دا محفوظ نه دي، نه د دوی شخصیت محفوظ دی، نه د دوی حقوق محفوظ دي، نه د دوی ماشومتوب او طفولیت احترام کیږي. وهل کیږي، ټکول کیږي، تعذیب کیږي او هغه برخورد چې د یو ماشوم سره ضرور دی چې هغه ورسره نه کیږي. دلته بعضې ویډیوګانې ماته راغلي، بعضې خبرونه هم راغلي. یو ویډیو ماته راغلی ده، نه پوهېږم چې دا به د افغانستان وي که د بل ځای چې یو ماشوم په یو مسجد کې د چت نه د خپو نه ځوړول شوی دی. دا تصویر ما لپاره ډېر دردناک او ډېر دردونکی دی. خادم صاحب کوم ځای کې ډېر اواز د خود په اشپزخانه کې کار کوي؟ ولا نه پوهېږم، ما خو دغه خپله عریضه چې مو وکړه نو نه پوهېږم. شیرزاد صاحب دا ستاسو په کوټه کې به یې اواز راځي؟ زموږ خصوصیه نشته. هلو شیرزاد صاحب، شیرزاد صاحب لکه زموږ اواز هم نه اوري. بلې مال ستاسو د دې بګراوند نه څه اوازونه راځي؟ نو دا تصویر ډېر دردونکی دی، خو بیا هم زه تاسو له خیر نه بعضې کسان بیا هم ګوري. دلته خو دا چې هغه ورځ ده نو سخت داسې ډوز دی، فکر کوم چې همدې مشکل به وي او امکان لري. دا تصویر تاسو وګورئ. شینکۍ کړوخېل ستاسو مایکروفون ګل دی. نه مال شیرزاد صاحب د خپل مایک ګل کړي. مایکروفون دې ګل کړه شیرزاد صاحب. مایکروفون دې ګل کړه، اواز بیا نه راځي، زموږ خبرې اوري. بیا چې کله خبرې کوي بیرته عام کړه. نو ما ځان سره فکر کاوه چې دا زما د پلار یو رباعي ده، هغه وایي چې ځوان د قوم سرمایه ده، های افسوس چې راکده خو بدتره به پیدا وي چې راکده شي فاصله. دغه ماشومان دي چې سبا موږ غوندې سپینګیري کېږي، همدا ماشومان دي چې سبا د وطن لپاره فکرونه کوي، همدا ماشومان دي چې د خپل وطن په جوړولو کې، په خرابولو کې، په هر شي کې دا د نن ورځې ماشومان 30 کاله وروسته برخه لري، سهم لري. خو که په دې ماشومتوب کې د یو ماشوم روحیاتي روزنې ته توجه ونه شي نو د هغې نه به څه جوړېږي، په آینده کې به د هغې نه څه دغه راشي، څه ورته څه خیر به دې وطن ته ورسېږي. یو ماشوم چې په ماشومتوب کې تحقیر شي، توهین شي، ووهل شي، ووژل شي، وټکول شي، څه وشي، دا ډېر یو بد سلوک دی چې په افغانستان کې روان دی. افغانستان کې څه چې په دې ټول شرق کې دغه شی رواج دی، په پاکستان کې هم شته دی، په هندوستان کې هم دا خبرې روانې دي، په ټول ممالکو کې دغه کیسې روانې دي. دا دردناکې خبرې دي. دغه د ماشوم هغه حیثیت ته، د ماشوم هغه د شخصیت روزنې ته د چا پام نشته دی. زما خو لومړۍ هیله د افغانستان د راتلونکي معارف نصاب نه دا دی چې دغه خبرې باید په مکتب کې استادان شاګردانو ته بل ته وکړي، دا باید په نصاب کې داخل شي. استادان په دې باندې پوه شي چې په معارف کې په ماشومانو سره مینه وشي، محبت وشي، دوی په محبت کې رالوی شي چې په آینده کې د دوی په سر کې نه بیا تخاصم وي، نه به پکې دهشت وي، نه به پکې وحشت وي، نه به بل وي، دوی به سالم انسانان تربیه شي. دا ډېره مهمه مسله ده. غوښتل مې په دغه موضوع باندې تاسو سره هم خبرې وکړو، ستاسو نظریات به وکړو چې زموږ وطنوال یې واوري. زه به د هر یو اونۍ په شان شینکۍ کړوخېل خو زموږ محترمه خور ده، په دې مسایلو کې چون یو افغانه پښتنه مېرمن ده، هغه زموږ نه په دې مسایلو کې ډېر پوهېږي چې د یو ماشوم په روزنه کې دا څومره مسایل دي چې هغه ټول پکې دخیل دي. دا پوښتنه راجع کومه شینکۍ کړوخېل خور ته چې هغه په خپل نظریات ووایي چې که زموږ معارف په دې شکل باندې وي چې یو ماشوم په یوه غلطۍ باندې موږ د خپې نه په مسجد کې ځوړند کړو، په دې باندې موږ خپل ماشومان لویو، د څه رقم افغانستان او د څه قسم یو ملت توقع کېدی شي په آینده کې. مننه جناب خادم صاحب، سلامونه او نیک هیلې ستاسو ته او د پروګرام محترمو میلمنو ته او د پروګرام محترمو کتونکو او اوریدونکو ته. معلومدار ماشوم په ټولنه کې په اسلامي بک‌ګراوند ته وګورو هم حضرت پیغمبر خاصتا همیشه
یو ښه سلوک او د مهرباني او د نرمښت نه د اطفالو باره کې هم سپارښتنه کړې ده او ویلي دي. همدارنګه په بین‌المللي قوانینو کې، کنونسیونونو کې، اعلامیو کې د بشر حقونو یو بخش د اطفالو حقوق کې بالکل خوندي دی او هم هغه مملکتونه چې د سازمان ملل غړیتوب لري باید هغه مراعات وکړي، حتی په خپل قوانینو کې د دغه اعلامیو او د دغه میثاقونو پلي کېدل باید حتمي وګڼي. افغانستان هم پخوا د اطفال د مسؤلیت او د خوندیتوب دغه د حقونو خوندیتوب په خاطر باندې هم قوانین درلود او په هغه کې هر بخش ته ځانګړې توجه شوې وه. د طفل تعریف نه چې هغه طفل هغه څوک دی چې 18 کاله یې نه یې پوره کړي، نو هغه طفل ده او دغه خوندیتوب، دغه مسؤلیت، دغه امنیت، دغه روزنه، دغه پرمختګ ټول د څنګه د کوم بخش کې مثلا کورنۍ مسؤلیت لري، والدین یا هغه څوک چې وکیل ده او سرپرست ده هغه نه باید څرنګه روزنه وکړي او ساتنه وکړي. همدارنګه حکومتونه په مجموع کې دولت د ماشومانو په وړاندې یو ځانګړی مسؤلیت لري او دا صرف کورنۍ ته نشي پرېښودل بلکې حکومتونه مسؤلیت درلودل چې باید ورته متوجه اوسیږي، که هغه د ماشومانو د تعلیم او د روزنې په خاطر وه، که هغه د ماشومانو د لوبو د تفریح په خاطر وه، که هغه د خوراک مسؤلیت و. همدارنګه په قانون د کار کې دغه د شاقه کارونو مخنیول مسله وه. همدارنګه د ماشوم نه د اخلاقي مسایلو، ناوړه اخلاقي مسایلو استفادې په خاطر چې ممانعاتو چې څنګه دوی نه باید استفاده ونه شي. همدارنګه ماشومان کوم فعالیتونه کولی شي او حتی د اطفال لپاره که چیرې یو ماشوم مثلا د قانون له تخطي کې سرغړونه کوي، د افغانستان په قانون کې ډیر واضح و چې هغه اطفال چې مثلا که 12 کاله نه پوره کړي، که چیرې کوم جرم مرتکب کیږي څنګه به یې ذمه دی، او که هغه څوک چې مثلا 12 کاله پوره کړي خو 18 نه پوره کړي، کله چې دوی د قوانینو نه سرغړونه وکړي دوی لپاره مجازات او معلومدار د هغوی ساتنه یا روزنه په ځانګړو ځایونو کې ونه ده چې په عامه زندانونو کې و. همدارنګه د هغوی د جزا ډول هم فرق درلوده چې هغه ټول مسایل په مجموع کې د ماشوم د روزنې او د خوندیتوب په خاطر باندې موجوده ده. چې تر کومه اندازه پورې دغه مسایل یا قوانین پلي کېدل یا نه کېدل معلومدار د ځینې نیمګړتیاوو کې موجود دي، اما په مجموع کې هم کورنۍ مسؤل ګڼل کېدل چې باید څومره د خپل د ماشومانو مواظبت او مراقبت وکړي او نشي کولای د قانون خلاف مثلا علني دوی سره زیاتی وکړي. او همدارنګه حکومتونه هم مسؤل ګڼل کېدل او که چیرې دوی کوم کار نه کېدل دوی باندې سختې نیوکې کېدې، له انتقاد لاندې راتله او حکومتونه هم حد اعظمي کوشش کوه چې تر څو پورې د مدني فعالینو د نیوکو لاندې رانه شي. همدارنګه پارلمان کوشش کوي چې قوانین څنګه د اطفالو د خوندیتوب یا د هغوی د حقونو د ساتنې په خاطر باندې داسې قوانین جوړ شي چې په هغه کې د ماشوم حق خوندي فیصله پاتې شي. راځو چې کوم عکس تاسو شریک جناب خادم صاحب د مکتب نه بلکې د کوم مسجد نه دی یا د کوم مدرسې نه دی چې اطفال په ډیر وړوکي عمر کې تاسو په دا عکس لیدلی، تاسو شاید هغه یو بل عکس نه لیدلی چې څنګه د ماشومانو په شا یا دا څټ چې موږ ورته وایي په دې باندې یو غټه ډبره یا تیږه ایښې وه تر څو پورې ماشوم هېڅ سر پورته نشي کړی، بس دا سترګې سر یې باید ټیټ وي او فقط هغه سپاره چې په هغې کې کېښودل شوې ده باید هغه ولولي. یعنې په دغه په بد حالت باندې یا د رقم شکنجه یا فشار چې په ماشوم باندې راوړي، دغه ماشوم نه تنها چې زده کړې ته صدمه رسي بلکې دغه فزیکي په اصطلاح هغه رشد ته، همدارنګه ذهني رشد ته ډېر صدمه رسوي او مریض لویه کېږي، مغه رقم خشن لویږي، مغه رقم عقده‌ای انسان لویږي. هغه ماشوم چې مثلا پاس ځوان شوی دی خو هغه به حتما په وخت زده کړه کې شوخي کوي، ځکه چې ماشوم طبیعتا حق د شوخي هم لري، حق په اصطلاح د بازیګوشي هم لري، توجه ونه کوي یا کله کله د عربي ته دومره سخته وي چې او هغه څوک هم چې د تدریس کوي هغه خپله یو مسلکي معلم
یا مربي نه دی هغه نه پوهېږي چې په کوم میتود باندې ماشوم ته درس ورکړي څومره تفریح ورکړي کومه موډرنه میتودونه دي چې اطفال هم خسته نشي هم زده کړې وکړي نو دوی هغه دیني تعلیمات یا د عربي زده کړې یا اساسات او صرف او نحو دا ټول مسایل په دومره خشنه لاره باندې دوی ته ښوي چې نه تنها چې دوی څه زده کولی نشي بلکې دومره عقده‌ای او مریض او بدبخته لویږي چې بیا هغه خپل عقده په راتلونکي کې له نورو څخه باسي نو زه فکر کوم چې تاسو بدل دي خو ما له دې نه بدتر عکسونه لیدلي ما عکس لیدلی دی چې څنګه حتی لیدلي چې په مدرسو کې دغه دوی هغه استادان دغه د اوبو پایپ چې د پلاستیکي چې د ربړین چې دی هغه اخلي ټوټه ټوټه کې لمر ته اچوي چې هغه نرم سي کله چې نرم سي همیشه بیا په مغه نرم هغه باندې په پایپ باندې ماشومان وهي دا رقم وایي چې دا ټول وجود ورته د سور دغمه شي نو زه فکر کوم چې دا ټول نامطلوبه لارې دي چې دوی فکر کوي په زور په جبر په اکراه باندې دوی باندې یو څه زده کړي چې دا واقعا قابل د تشویش ده نه تنها چې دوی څه شی زده کولی نشي زه فکر کوم چې الغدین او مذهب او له فقه ټول مسایل نه به دوی بالاخره کرکه راشي نه تنها چې نه به یې غواړي زده کړي او که زده کوي دومره فکر کوي چې دین یعنې د خشونت یوه لاره نو فکر کوم چې دا یو صحیح میتود نه ده چارواکي باید دې ته جدا متوجه سي اصلا باید له ټولو مدارسو له ټولو مساجدو نه د ماشومانو وهل ټکول مجازات کول باید مخه ونیسي ځکه چې دوی په فکر په رشد کې د وجود په رشد کې تاوان رسوي او یو دغه درس یا زده کړو ته جالبه نه ده او کوشش به کوي چې په اصلاح فقط له یاده یې کړي نه داسې واقعا ځان به پوه کړي نو دا یو د اطفالو خوندیتوب د حکومتونو مسؤلیت دی او خصوصا په ادارو په راس کې یو څوک د معرف یو بخش چې دینی تعلیماتو یا د مساجد د حج او د اوقاف وزارت چې هم د مساجد مربوطه او مسجدونو کې اکثر مازیګری کې د مولایان تدریس کوي یا ساری کې تدریس کوي باید دغه مسایل مخه ونیسي او نه تنها چې دغه دوه ادارو بلکې زه فکر کوم چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسؤلیت او دنده ده چې په دې کې پوره تبلیغات وشي مسایل باندې خبرې وشي د ناوړو برخوردونو د اطفالو سره جدا مخه ونیسي ځکه چې تاوان راتلونکی ده او ځکه چې همدغه د نن ماشوم د سبا مامور او د بل سبا مدیر او دغه نه وروسته رهبر جوړیږي او دا که مریض انسانان وشي دا د افغانستان په ګټه نه ده کړو خیر خو ډېره مننه ډېر ښه رڼا دې واچوله په دا موضوع رښتیا واقعا ډېره مهمه ده دا زموږ د وطن آینده ده په دې باندې دا بس چې په دې وطن کې بد حالات دي او بدې خبرې او بدې ورځې را روانې دي سړی په هر شي باندې مشکوک شي چې اوس په دې کې هم د بل چا لاس دی که دا زموږ خپله ناپوهي ده زموږ د ملایانو ناپوهي ده یا زموږ د امام صاحبانو ناپوهي ده یا د نورو خلکو لاسونه پکې دي چې زموږ آینده نسل دغسې تعذیب کوي کلیوال صاحب تاسو له راګرځم پوښتنه داسې شروع کوو چې دا خو معلومه چې د حکومت ټول خلکو دې پوهېږي چې دا د حکومت هغه اولین دغه د مسؤلیت دی وظیفه ده چې د ماشومانو حقوق تامین کاندي او د ماشومانو مسؤلیت ته توجه وکړي حتی تر دې حده چې ماشومانو ته باید مور و پلار یې ونه وهي حق نه لري چې یو ماشوم څوک ووهي او قهر ورباندې وکړي ځکه هغه په ماشومتوب کې د زما خپل هغه ده یو څه اخوادې خو چې شی لوستي دي دا ډېر بد تاثیر لري د ماشومانو په روزنه باندې ماشوم خپل شخصیت چې تکمیلي د 15 کلنۍ نه شروع کیږي او تر 12 او 14 کلنۍ پورې د شخصیت تکمیل کیږي چې غلط نشم نو په دغه مرحله کې یو ماشوم وهي ټکه قهر ورته کوي منه ورته کوي دا ورته کوي هغه ماشوم د لاړو تبا دي هغه طبيعي خلقت الله پاک چې هغه باید پکې لوی شوی وي هغې کې مداخلت وشو تا خراب کړو ځکه چې انسان خو خدای پاک پیدا کړي دغه ټولې ښېګڼې ورته ورکړي دي ماشوم ته دا یې غوډ ورکړي دا موږ یو چې د انسانانو نه بد انسانان جوړو دا موږ یو دا زموږ ماحول دی زموږ جامع ده کلیوال صاحب ته که خپل نظر په دغه برخه کې ورکړي چې زموږ د ماحول او زموږ د استاد او زموږ د کورنۍ او د کلي او د ولس د روي تاثیرات د ماشومانو په روزنه کې څومره مؤثریت لري
په دغه باندې لږه رڼا راته واچوه چې دا زموږ والي هم واوري زموږ خلک هم واوري. جناب خادم صاحب تاسو ته او د مجلس ټولو ملګرو ته سلامونه احترامونه رسوم او همدا رقم د افغانستان ټولو خلکو ته څوک چې زموږ اواز اوري او په هر ځای کې دي خپل احترامات ورته وړاندې کوم. دا واقعا ډیره جدي او یوه ډیره حساسه موضوع ده، د ماشوم روزنه، د ماشوم پالنه او ماشوم نه د سړي جوړونه، چې د ماشوم نه سړی جوړ شي، انسان ورنه جوړ شي او داسې یو انسان ورنه جوړ شي چې هغه د ټولنې او د خپل وطن او د خپلو خلکو او د خپلو همکارانو او د خپلو همزولو او بالاخره د ټولې اجتماع دپاره یو مفید شخصیت تمام شي. ډیره مهمه مسله ده په نړیواله سویه باندې. موږ او تاسې په دې ملکونو کې اوسو، دلته موږ پوهیږو چې یو ماشوم ته څومره ارزښت ورکول کېږي. که تاسې یو ماشوم په څپېړه ووهئ او هغه مکتب ته لاړ شي او مخ یې سور او معلم ورنه پوښتنه وکړه چې دا ولې ورته ووایي چې مور یا پلار یا کوم بل مشر وهلی یم، نو فورا هغه پولیس ته تلیفون کوي، راځي او هغه مور او پلار نه هغه ماشوم وړي، حتی په میاشتو میاشتو یې نشي لیدی. نو که دې مسلې ارزښت نه لرو دی، دا خلک دومره لیوني نه وو چې دومره مصارف ماشومانو باندې کاندي او دومره تکلیف وباسي چې د ماشوم نه یو انسان جوړ شي. له بده مرغه یوازې زموږ او ستاسې په ټولنه کې نه، لکه مخکې چې اشاره ورته خور وکړه، په ټوله شرقي ټولنه کې دغه بدبختي شته دی او دغه خصومتونه او دغه قهر او غضب په ماشوم باندې زموږ او ستاسې په د کلچري برخې یوه لویه برخه ګرځېدلې ده. موږ د اسلام اساسات ته هم په دې باره کې فکر نه دی کړی. موږ او تاسې ټول مکتب ویلی دی، په مکتب کې به تاسو ته هم یاد دی او ما ته اوس هم یاد دی چې یو حدیث شریف په یو دنیات کې راغلی و چې هغه وایي چې لیس منا لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا. رسول د خدای وایي چې هغه څوک چې د مشرانو احترام نه ساتي او هغه څوک چې په ماشومانو باندې ترحم نه لري، هغه زموږ د ډلې نه دی. نو دا هغه خبرې دي چې موږ په خپل مکتب کې زده کړي دي، مګر له بده مرغه موږ ته د مکتب صحنې هم رایادې دي. زموږ استادانو هم موږ ډېر وهلي وو. زازی صاحب د دې خبرې شاهد دی. زما سکام صنفی و، د ډېرو کلونو دپاره، د 7 کلو دپاره موږ سره په یو صنف کې پاتې شوي یو او زه د صنف اول نمره وم او په هغه وخت کې چې موږ په 8 او 6 او دغه صنفونو کې واړه وو، نو معلم ډېرو معلمانو زه لګلی یم چې منډې د باندې ته لښتې راوړه، دننه به کوم وړکی رئیسار به یې کوه، په لښتو باندې به یې وواهه او به یې واهه. حتی موږ یو وخت کې په یو مثلث باندې وهل شوي وو، د فلزي مثلث باندې، چې موږ 2 ساعته لروده د یو استاد چې یو هندسه وه او یو حساب و. ویل تاسې کار یې دواړه به ځان سره راوړئ. یو وارې اعلان یې وکړ چې چا د هندسې کتاب نه دی راوړی، وړکي ټول ودرېدل چې موږ نه دی راوړی. یو نفر راوړی و او مثلث یې راویسته، هماغه یې ونه او په د لاسو په څټو باندې یې ووهلو، ټول صنف په وینو باندې ککړ شو. غلام نبي خان خدای دې وبخښي زموږ د مکتب مدیر و، تاسو ته به هم یاد دي، هغه راغی او پوښتنه یې وکړه چې دا چا دا کار کړی. هغه معلم یې تقریبا نږدې و چې په حساب باندې مابسته یې ولګي. خو په هر صورت باندې موږ او تاسې په کور او کلي کې لیدلي دي چې ماشوم کله راشي د نارینه او د لویانو منځ ته، نو هلته غلی ناستې کې یوه خبره یې وکړه، وایي چپ ته خبرې مه کړه، ماشوم یې ځه ورک شه وځه. دغه زموږ عمومي په کلچر کې یوه برخه راغلې ده چې موږ ماشوم ته د هیڅ ډول ارزښت نه دی ورکړی. یوازې دې نه چې دغه مکلفیت به مور او پلار لرلی دی چې وایي ماشوم ته ډوډۍ ورکړه چې وږی نه شي او جامې ورته واغونده. هغه جامې هم خو د غریبۍ د طرفه به امکان لري 15 ورځو کې هغه جامې څوک ورته وینځلی نه شي، څپلۍ په پښو باندې نشته. بیا چې مکتب ته لاړ شي هلته معلم د لښتو لاندې. نو که جومات ته لاړ شي، حتی دغه مخکې چې شینکۍ خور خبره وکړه چې په څټ کې ورته، زما په خپل څټ کې ما ته ملا خاورې اچولي دي. ما دا بیخي دا صحنه ما ته داسې یاده لکه دغه دقیقه چې اپل دې پلو نه ګوري، که خاورې توی شي نو بیا به لښتې وي او کوتک به وهل او ټکول به وو. نو مطلب داسې دی چې موږ د ماشوم د شخصیت جوړونې لپاره هیڅ پروګرام دولتي سویه باندې که چېرته تطبیق عمل دغه شوی طرحه شوی خو تطبیق شوی نه دی، لکه څنګه چې په افغانستان کې نور قوانین نه دي تطبیق شوي د ماشوم د ژغورنې
په برخه کې هیڅ ډول قانون نه تطبیق شوی نه رامنځته شوی او نه جوړ شوی دی. بیا هم په مکتبونو کې یو اندازه انتظام موجود و. هلته دا پوښتنه کېده چې که یو ماشوم ډېر بد ونه کړ نو جزا نه ورکول کېده. اما په جوماتونو کې یا په مدرسو کې دغه قانون بیخي شته نه دی. تاسې به ټول لیدلي چې هلته چې یو ماشوم د دروازې ته نوځي هلته ورته یو مشر ملا صاحب یا کشر استاد په کوتک په لاس کې نیولی اول یو ټک په شا باندې ورکوي او د هغې نه وروسته بیا ورته چې دننوځه صنف. نو په دغسې حالاتو کې چې یو ماشوم رالوی شي نو بیا تاسې فکر وکړئ دغه نن موږ د دغه مشکل سره ولې مخامخ یو جناب خادم صاحب. زه داسې وایم دغه زموږ ټول دوستان به د دې مشکلاتو باندې پوهېږي. دا نن زموږ ټول وزیران زموږ ټول واکداران زموږ ټول رئیسان د امنیت مسؤلین دا ټول همدغه ملا صاحبان دي او دا ټول د همدغه مدرسو نه د همدغه فشار سره راوتلي دي. دې ټول همدغومره وهل خوړلي دي. نو نن ځکه په دې خلکو باندې نه دوی عاطفه لري نه رحم په لري او نه دا فکر کړی شي. د دوی فکر او د زر همداسې دی چې زموږ ټولنه او زموږ جامعه چې موږ مسلمانان یو همدغسې جوړه ده چې باید دغې کې داسې یو انضباط موجود وي چې څوک یوه خبره وکړي چې هغه خبره باید یو ماشوم قطعا د دې حق نه لري چې په هغې کې استدلال ووایي په هغې کې پوښتنه وکړي. ما خپله په یو خبرې را لنډومه چې رانه اوږدې نه شي دوستان نور هم دغه لري. د ملا صاحب نه مې د ګلستان دغه شروع کتاب په جومات کې مونږ یو ملا صاحب د کوچانو ملای ورته ځنه پاکم کوم د راغله او شی وخو ملاو په دې ګلستان کې په دغه مقدمه ته وای په خوا د باچا ویلا په دې کتابو کې لیکل شوی دی باچا د دې ګلستان په دې باچا کې لیکل شوی و چې هر نفس کې فرو میرود ممد حیات است و چون بر میاد مفرح ذات. ما د دې پوښتنه د مولانا وکړه مال استاد دغه څه معنا لري د پوښتنې سره سم یو کړخ په دې مخ باندې والم ولې په دې کې ستاسو کار ښه پاتې شو. بیا کله چې مکتب کې یو لسم یا دویم صنف کې وم یا لسم صنف کې وم یو ځای کې مې ولیدل چې ممکنو کې دغه شی مې ولیدل چې پوه شوم چې ولا دا خو همدغه معنا لري چې دا دم غنیمت است که نه دغه یو خبره ما چېرته یاد کې راغله چې دم غنیمت است. نو هلته پوه شوم چې د سعدي صاحب خبره لکه چې همدغه وه چې د هر نفسی کې فرو میرود مفرح ذات و چون بر میاد فرو میرود ممد حیات و چون بر میاد مفرح ذات است همدغه دم غنیمت خبره ده. نو مطلب داسې دی چې موږ هم همدغه شرایطو کې رالوی شوي یو متاسفانه او د موږ نه چې وروسته را روان دي هغه هم په همدغه شرایطو کې خو د دې دپاره لکه څنګه چې مخکې خور وویله د معارف وزارت د اطلاعات کلتور وزارت د اوقاف وزارت چې دا جوماتونه په لاس کې دي نور هغه ارګانونه حتی امنیتي ارګانونه چې په دې باره کې هلته مسؤلیت لري باید په جدي ډول باندې موږ وګورو چې زموږ ماشومان په دا بازارونو کې په دا کوڅو کې څومره د تشدد لاندې همدغه امنیتي کسان راځي هلته هغه کراچۍ په مخ کې ایښي دی او 5 ډبرې په مخ کې ایښي چې دا خرڅ کاڼي چې راشي پلاک په مخ باندې وهي چې پورته کړه کالي ده. نو مطلب داسې دی چې دا یو صحیح پروګرام ته ضرورت لري یو دولتي پروګرام ته ضرورت لري او په ضمن کې د فامیلونو او د کورنیو سره دا کار باید وشي چې د ماشوم په تشنج کې رالوی نه کاني که په تشنج کې رالوی شو د هغه نه هماغسې ورورکی جوړېږي لکه څنګه چې دغه اوس روان دی دا به همدغسې ادامه پیدا کوي او زمونږ راتلونکي نسلونه به ټول د همدغه تشنج او د همدغه قهر او د غضب قرباني کوي. دا منم در سره دا خو زه په دې فکر کې یم چې باید یو پروګرام ورته دولتي جوړ شي که د اسلامي اصول له مخې نه وي لکه مخکې مې چې حدیث شریف وایه د هماغه په اساساتو باندې وکتل شي چې ماشوم څومره حق لري ماشوم په مور او پلار باندې څومره حق لري په استاد باندې څومره حق لري استاد په ماشوم څومره حق لري په دغه شیانو باید مراعات وشي تر څو چې ماشوم سالم رالوی شي او ټولنې ته سالم تقدیم شي. بغیر د هغې نه همدغسې قهر به همدغه لاړمان به جوړېږي او دا لاړمان به راپورته کېږي او بل به چیچي بس دغه خبره وي دوی نه به لاړمان جوړېږي ماران به ورنه جوړېږي او جامعه به همدغه بدبختۍ کې روانه وي ظلم به وي تشنج به وي او استبداد به وي ماشومانو او چې لوی شي هغه به بیا په نورو باندې کار بالکل دا واضح دا خبر صحیح ده. موږ هغه مخکې کړوخیل فورم دا خبره وکړه تاسو مو ورته اشاره وکړه چې دغه تشنج او تشدد زموږ په کلچر کې د ماشوم په مقابل کې بیخي یو برخه ده. دا موږ متل لرو چې وایي چې ډب نه وي ادب نه وي
ادب دا ادمن په کتابو کې راغلي نازول زوی بوان اخلي ادب او د نخلونه نه نيسي رتب او نه پیګم په غوجل کې باری خره او قچل خدای نه په خونه کې جاهل او بے طلب او دغه کیسې دي دا زمونږ د پخوانه په کلچر کې راغلي برخه ده چې ماشوم باید د تشنج لاندې رالوي شي د فشار لاندې رالوي شي حال دا چې دا ډیر ضد انساني عمل دی په دې اوسنۍ دنیا بالکل زمونږ ورسره تشویش دی د افغانستان د ماشومانو سره څه سره تشویش دی او تکلیف دی ورسره زاده صاحب تاسو له وراشم د کلیوال صاحب خبرې دې مو اورېدې د شینکۍ کړو خیل خور خبرې هم تاسو واورېدې زمونږ ګډې وډې تفسیرې هم پکې واورېدې دا ستاسو نظر په دې خبره کې څه شی دی چې ته پکې څه وایې چې دغه اسلامي امارت دا یو کال تیر شو د دې خو تر اوسه پورې موږ هیڅ یو پروګرام ونه لري د غیر یو دوه شیانو چې دوی افتتاح کړه یو د تیلو موسسه یو بل شو د ټاپي مسله د کله په دې خو چې کله خو په هر صورت باندې خو یعنی د تر اوسه د بنیادی خبرو ته د خلکو لا اوسګار نه دی ورته ستاسو څه خیال دی چې څو کې دا خلک باید څومره مهم دي سلامونه نیکیلی خادم صاحب تاسو ته شینکۍ کړو خیل خور ته کلیوال صاحب ته او شیرزاد صاحب ته او خپلو هیوادوالو ته او لیدونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم ګورئ دا د طالبان چې دي هغه پخواني هغه چې دي دا په اسلام دین باندې باور نه لري که چېرته دوی په اسلام دین باندې باور لرلی دغه لوبې چې دوی ترسره کوي دا په اسلام کې شتون نه لري له بلې خوا نه مثلا د نړۍ جیو ستراتیژیک موقعیت چې ده د قدرتو هیوادو اصلي عنصر ده دا برقدرت هیوادونه په هر حالت کې وضع ته ګوري خپل هغه سیاست ته کړنو ته بدلون ورکوي زه خو واقعا درته وایم چې په طالبانو باندې اصلا باور نه لرم دغه لوبې د څه وخت زموږ په هیواد کې را شروع شو د هماغه ورځې نه چې د وخت د حکومت پر وړاندې بغاوت پیل شو تاسو ته به معلومه وي چې کله چې داود خان صدر اعظم و همدغو طالب ملایانو په افغانستان کې هغه لوبې را پیل کړې موږ ټول تاسو ته یاد دی زه ته موږ ته مخابرات یې کوو چې دغه جنو مکتبو کې امتیازونه وشیندلو لومړی عمل یې په قندار کې شروع کړو هلته خان محمد خان چې بیا وروسته وزیر د دفاع شو رئیس د تنظیمات قندار و د نجونو په مکتبونو باندې بریدونه شروع کړل په هماغه وخت کې مګر هلته هماغه د هغه وخت هغه مسؤلینو چې وو د مکتبونو نجونې راوباسلې خپلو کورو ته یې وړلې بیا یې په وار خپلو کورو ته ور وسپارلې له بلې خوا نه په خپله طالبان څه د پاسه 15 میاشتې کېږي چې په هیواد کې حاکم دي دوی په دې 15 میاشتو کې خپل امتحان ورکړو که موږ اوس کینو طالب ته نصیحت وکړو طالب ته خواهش وکړو هیله ته نه وکړو چې دا کار تاسې مه کوئ دوی خو په خپله مثلا ملا څه ورته وایي د دوی رهبر څه نومیږي نوم یې رانیره شو ملا هیبت الله هغه اوس دا فرامین را شروع کړي دي چې دغه لوبې باید مه کوئ دا داسې ملا هیبت الله هغه ورځ باندې چې ته امریکایانو په افغانستان کې واک ته ورسولې تا به هماغه ورځ دا فرمان صادر کړی وای چې دا ولس دردېدلی ده دا ولس ځورېدلی ده دا ولس کړېدلی ده دغه ولس پرته له غمه ویر نه خندا نه ده لیدلې هره ورځ یې اوښکې راتویېږي هغه وخت به دې دا فرمان را صادر کړی وی اوس یو کال وروسته ته دغه فرامین صادروي مثلا تا یادونه وکړه چې د پاکستان په سفارت باندې او په کنسلګرۍ باندې په ننګرهار کې دا ټوله سیاسي لوبې دي دا خپل لوبو ته تغییر ورکړي چې د طالبانو باور په ولس په منځ کې زیات کړي چې ولس متوجه کړي چې طالبان د پاکستان ملاتړ کوونکي هم نه دي او پاکستان هم د دې ملاتړ کوونکی نه ده راځئ چې یو واقعیت ووایو طالب مجاهد چیرته ورزل شو دواړه خو په هغه پاکستان کې ورزل شو هماغه دواړه راغلل دې هېواد ته د زموږ ولس او هېواد یې خاورو سره سم کړل د دې لپاره مثلا ښاغلي کرزي خپله ستاسو د موضوع نه دا مسله لري دا خو متازه ضرورت لرم چې دا خبر یادونه وکړم د اسلامي علماو غونډې ته په ترکیه کې چې جوړه شوې وه هغو نه خواهش وکړو چې د افراطیت او د تروریزم مخنیوی وکړي ښه دغه افراطیت تروریزم د کوم ځای نه راغلو ښاغلی کرزی ته چې کله د
د بوند کنفرانس نه د امریکایانو په ټانک راغلی افغانستان کې د حاکمیت ترلاسه کړو 14 کاله ته رئیس جمهور د افغانستان وې ستا په څنګ کې څوک و همدغه شمالي ډلواله نه وه همدغه جنګي جنایتکاران نه وو همدغه بشري جنایتکاران نه وو ولې د هغه وخت کې دا خبرې کار نه کولو چې اوس ته نن راغلی دا خبره کوې ما په یو مرکې کې ورته وویل چې ښاغلی کرزی ته باید د افغانستان د سیاست نه خدای پاماني وکړي دویم دا ده چې همدغو خبري رسنیو له لارې نه د دې ولس نه باید ته معذرت وغواړې دریم دا ده چې دا 14مه غونډه د دې نړیوالو د اسلامي هیوادونو نړیوالو علماو غونډه وه دا 15 څلور 13 2 کې دغه علما کاڼه وو ړانده وو نه یې لیدل چې په دې هېواد کې څه حال روان ده زموږ هېواد کې خو دا کړنې نه وي همغه ورځ نه چې بخښنه غواړم ګیرو ته د درنښت دي دا څه ملایان دي که طالبان دي مولیان دي دا چې په هېواد کې قدرت ته ورسېدل قدرت یې ونیول که پخواني وو که اوسني وو دغه بشري جنایت دغه نه بخښونکي نه زغمونکي ظلمونه به زموږ په ولس که ماشوم نه نیولې تر مېرمنې پورې مېرمنې نیول نه تر نارینهو پورې جریان لري او دا به دوام عمول لري زما په نظر افغانستان ته یو ګاندي غونته شخصیت پکار دی چې راوځي ډګر ته او دا ټول ولس پسې ودرېږي تر څو د دغو افراطي ډلو ټپلو تروریستي ډلو ټپلو لمنه ټغر د دې هېواد نه ټول کې تر څو وکولی شي د راتلونکي نسل ته یو آرامه پرته له کوم ضرره یا پرته له کومه مشکله د هېواد ورته آباد کړي نور زه څه نه لرم ډېره مهرباني زاده صاحب ډېر تشکر ستا خبرې په خپل ځای کې ډېرې دغه دي د دقت وړ دي د ارزښت وړ دي او د نورو دوستانو خبرې هم همدغسې قیمت بها دي ارزښت لري په هر ځای کې زه مننه کوم ستاسو نه ډېره مننه تشکر راځم شیرزاد صاحب تاسو له راګرځم اول خو ستړي مه شئ درته وایم سلام احترام درته تقدیموم د هغې نه وروسته د یوې خبرې یادګیرنه کومه زموږ یو درې دوستان نوي غوښتل چې زموږ خپرونه کې اشتراک وکړي زه نه پوهېږم دا ټول ما ته دغه کوي ټکس میسیجونه کوي چې مشکل لري داخلېدلی نه شي خپرونې ته هغه نو سړی د لرې مسافې نه او د کندهار په آخر سر کې یا د پکتیا په آخر سر کې یو سړي سره دا لکه مشکل ده چې سړی ورته دغه وکړي څه ورته وایي هغه مشکل یې حل کړي ورته چې لار وښیي چې څنګه وکړي په هر صورت زه د هغې دوستانو د دې علاقمندۍ نه د مینې نه د محبت نه چې زموږ د خپرونې سره لري دا د دې خپرونه ډېر توصیفونه او صفتونه کړي دي کور د ټولو ودان تشکر کوم کور ودانۍ غونډو ته وایم دې امید چې تاسو ونه شو کولی چې خپرونه کې برخه واخلئ انشاءالله تعالی بله اونۍ کې به حتما مخکې د مخکې نه دا مشکلات حل کړي تاسو په دې خپرونه کې برخه واخلئ تاسو سره خبرې دي چې ستاسو خبرې هم خپرې حل کې واوري بنګ یې واورو او ستاسو نه به زده کړه وکړو په غیاب کې ټولو ته هر کله وایم او خدای مو راوله بله اونۍ انشاءالله سره ګورو شیرزاد صاحب راګرځم تاسو له موږ بل صاحب اورم دغه ټکو ټک ته شاته دا دیوالي آتشبازیګانې دي په قسم او دیوالي د ډېر بد دروازې نه پورې کړي صحیح خو بیا هم ډز راځي او نن دیوالي ده د افغانستان د مذهب ټول افغانانو ته د دیوالۍ په مناسبت د خپل ځان لخوا نه که تاسو اجازه راکوئ ستاسو لخوا نه تاسو خپل هم کولی شئ د دیوالي په مناسبت غونډه ته مبارکي وایم دا د دې یو ډېر خاص مذهبي دستور او یوه ورځ ده چې دوی هر کال لمانځي او خدای نه غواړم چې زموږ هندو او سیک وروڼه په افغانستان کې چې هغه ټول د افغانان دي زموږ سره په سلونو کالو دلته ژوندون کړی دی او ټولو ته د خدای ښېګڼې پېښې کړي الله پاک مبارکي ورته خدای دې ټولو ته مبارک کړي شیرزاد صاحب خبره به همدې چې بېرته راګرځم هغه خبر دا چې موږ د ماشومانو په آینده باندې غږېږو چې د ماشوم آینده په افغانستان کې موږ یې چې ګورو داسې لږ یو څه بل څه د یو ځای نه بل ځای نه خلک رالیږي او ورته ګورو نو ما ته خو آینده د ماشومانو په دغسې حالت کې ډېره بده ښکاري زموږ آینده نسل به د دې اوسني نسل نه ډېر قهرجن او مریض او د تکلیف خاوند یو نسل وي که دې ته توجه ونه شو دا خو یو ملت بربادېږي تباه کېږي
سړی پې خفه کېږي، سړی درد اخلي د سړي سینه چې جهان څه کوي د خپلو خلکو سره او موږ څه کوو د خپلو ماشومانو سره. غواړم ستا خبرې واورم شهزاد صاحب، ته څه وایې چې د دغه بد حالت تقصیر او ګناه د چا په غاړه ده، څنګه یې مخنیوی وشي؟ مننه خادم صاحب، اول خو تاسو ته، کلیوال صاحب ته، کروخېل خور ته، زازي صاحب ته، ټولو اورېدونکو لیدونکو ته خپل سلامونه احترامونه وړاندې کوم. خوشحاله وخت دې ولري. راځم ستاسو سوال ته. دغه سوال ته خو ټولو ډېر تاسو نه نیولی چې ډېره ښه تبصره هم وکړه. کروخېل خورو، زازي صاحب او کلیوال صاحب ډېرې ښکلې خبرې وکړې چې د دې نه نو اوچتې خبرې به زه څه وکړم، خو زه به دا ووایم چې غیر د دې نه چې دا مسله یوازې په مسجدو کې نه ده، د موږ د کوچنیانو د اطفالو ژوند نور په دا نورو ولسونو کې په دا شاقه کارو کې که تاسو ورته وګورئ چې څومره شاقه کارونه کوي، څومره ثقیل کارونه کوي، خیراتونه جمعوي. دا نن ما د خبرونه واورېده 3661 نفره چې دا د خیرات خوارۍ د کابل نه جمع کړي، دا پکې ماشومان دي. خو دا ماشومان نو څه رقم ماشومان دي؟ خو یا پلارونه نه لري یا به کور کې ډوډۍ نه لري. نو دغه وضعیت ټول په ټولو جامعه په ټولو باندې تاثیر کوي، په اطفالو باندې ډېر زیات. مکتبونه نشته، مکتب ته تللی نه شي ځکه مکتبونه فیس نه لري یا کتاب نه لري. ځینو ځای کې مکتبونه نشته، که مکتبونه تر شپږم صنف هم وي خو بیا ځای ورته نشته، کتاب نشته، یا کور کې ډوډۍ نه لري، مجبوري چې هغه اطفال لاړ شي یو کار وکړي، یا خټه وکړي، یا کښت واچوي، یا نور شاقه کارونه وکړي. دی بل درد دی. هغه ملیانو هغه چې د شاګردانو سره دا رویه کوي، دا دوه ویډیوګانې لکه چې تاسو ویلې ما هم ولیدلې، رښتیا چې ډېر سړي زړه ورته بد شي. او واقعا چې دا نه ده چې څه شی به یاد کړي، خو نور به هم بیخي وحشت طرف ځي، ځکه دو باندې که نور هم فشار راشي دونه هر څه جوړېږي، غل به تنې جوړېږي، ډاکو به تنې جوړېږي، او بل دو کوشش کوي چې همدغسې زیر تاثیر لاندې ونه شي او انتحاري تنې جوړ کړي. ځکه چې دو امر باید ومني. دا ډېر ماشومان چې دا وټ جمع کړي مدرسو ته یې بیایي، او مدرسې چا لیدلي چې کومې مدرسې دي او دې مدرسو کې څه شی ورته کوي، څوک ورته درس وایي. نو دا مشکل ډېر زیات دی. نو یو خو دې باید خپله فامیلونه دې کار ته ډېر متوجه وشي. څوک چې پلار و مور او تره او ورور لري، ماماګان لري، یو نږدې خپلوان لري، دغو ماشومانو ته ډېر فکر وکړي، ډېر متوجه اوسي چې هغه مدرسې ته لېږي، هغې مدرسه وګوري څه رقم مدرسه ده، په کوم چارې خوا نه استادان یې څوک دي، څه رقم درس ورکول کېږي، ډېر ورته متوجه وي. او بل دا نورو مشکلاتو اقتصادي ځوکې ورسره کومک. نو دا بد حالت تر هغه وخته پورې دی چې څو دغه دولتي مشکلات او دا حکومتداري د موږ په اندېښ شکل دي. لکه زازي صاحب چې ویل، تر هغه وخته چې یو صحیح درست یو حکومت چې د هغه د افغانانو سوالو ته جوابګوی اوسي رانه شي، نو دا مشکلات به ډېر وي. او اوس په دې وخت خو بیخي ډېر زیات دي. نو موږ ټول وینو په اطرافو کې چې وګورئ، دا خو یو دا چې موږ دا دوه ویډیوګانې لیدلي. تاسو که موږ او تاسو خو د اطراف زیاتره یو یا ارتباطات لرو، تلیفوني خبرې کوو. په خدای په ټولو ولسوالیو کې همدا اوس د اطفالو د دې نه بد حالات دي. نو څه وکړو؟ دا ډېره سخته ده. واقعا چې یو ملي دولت وي، د دوی لپاره به یو پروګرام جوړ شي،
د دوه مکتب به ورته جوړ شي کودکستانونه به ورته جوړ شي دا ولې دا نو ډېر وخت غواړي په اوس وخت کې خو زه داسې فکر نه شم کوی چې کوم راحت به راشي ډېر زر نو خدای دې رحم وکړي زه نوره دې کې څه خبرې نه لرم تاسو ډېرې ښکلې خبرې وکړې ډېره مهرباني شیرداد صاحب ډېره مهرباني ستاسو خبرې ښې په ځای خو دا یوه خبره ده شیرداد صاحب په خبرو کې ما ته نوې راغله چې دا په خپله د دهشتګرو د تربیې دپاره یو بېل اصول دی یو بېل سلوک دی ورته ماشوم پوهه وټکوه د خپل ځان تابع کړه چې ستا خبره به یې ومني هغې نه چې هر څه ته غواړي جوړېږي به هغه به ته نه جوړېږي او نو کلیوال صاحب ته څه فکر کوه داسې به وي داسې دی جناب خادم صاحب چې همیشه د انسانانو د مجبوریتونو نه ډېرې بدې استفادې شوي دي کله کله دا انسانان دومره مجبور شوي دي چې د دې مجبوریت له کبله خپله کورنۍ تباه کړې ده خپل ټبر یې تباه کړی دی خپل قوم یې تباه کړی دی خپل ځان یې تباه کړی دی په داسې مجبوریتونو کې راغلي دي او دا ځان ته یو میتود دی چې د یو سړي د مجبوریت نه باید څنګه استفاده وشي خصوصا دغه ماشومان چې د دوی لاسته ورځي دا ماشوم خو موږ او تاسې پخوا به داسې خبرې کړې وای ماشوم داسې دی لکه یوه تنکۍ لښته بالکل چې هرې خواته یې کږي هغې خواته ځي کله چې ماشوم هیڅ مینه نه یې لیدلې او د دوی لاسته ورشي نو هغه د هغه ټوله جهانبیني د هغه ټول طرز تفکر همداسې دی چې انسان باید همدغسې لکه دا څنګه چې ما ته دا استاذ وښیي لکه دا څنګه چې ما وهي او ټکوي مې او په حساب باندې دغه زما د ده جهانبیني همدغسې را جوړېږي دی چې راغټېږي بیا په همدغه میتود باندې مخ ته ځي نو په دې خاطر باندې د دوی د مجبوریت نه او د دوی د تربیې نه چې دوی ته څنګه تربیه ورکول کېږي تاسې به لیدلي دغه جهاني صاحب یو شعر لیکلی و چې مور یې رسخت راکړه چې ځم درڅخه نه پوهېږم هغه وخت کې چې طالبان بیا نه و راغلي او جنت له زما ملا صاحب دا خبره وکړه او زه انتحاري کړم او ما هم یو شعر لیکلی و بیا یو څوک و په دا لندن کې هغه بیا د هغې په رقم باندې چې هغه دا شعر هلته ډېر ښه کمپوز کړی و چې ویې ویله چې هماغه وړکي چې دا د جهاني صاحب شعر یې ویلی و دا یې ویلی دی چې زه مور او پلار دې دپاره رالېږلی وم چې دلته څه شی زده کړم دې دپاره نه وم رالېږلی چې زه د قاتل جوړ شم خو په هر صورت دا تربیه ده او تربیه چې دوی داسې واخلي د ماشومتوب نه په دې کې هېڅ شک نشته چې هم به انتحاري ورنه جوړېږي هم به قاتل ورنه جوړېږي هم به د ظلم او د استبداد یو نمونه ورنه جوړېږي او دا موږ په تاریخ کې ډېر لرو هغه کسان چې د چنګیز سره راتله هغو چې دا استبداد د ماشومانو باندې کا او لیدل یې هغو نه چې څو وخته پورې د هلاکو تر وخته پورې چې د چنګیز اولاده وه د همدغه مجبوریتونو نه د دې ځوانانو نه دا استفاده کړه چې هغوی همدغسې تربیه کول چې انسان باید د خپل ځان د ساتنې دپاره د خپل حفاظت دپاره په دې باندې مکلف دی د خپل عنعناتو دپاره د خپل دین د ساتنې دپاره د خپل نه پوهېږم ټاټوبي د ساتنې دپاره د خپل چشي او چشي او چشي د ساتنې دپاره په دې مکلف دی چې باید نور ووژني حال دا چې هیڅ ډول قانون په دنیا کې نشته دی هیڅ ډول تشنج په دنیا کې نشته دی چې هغه د دې اجازه ورکاندي چې یو چاته وایي چې د مفاهمه مه کړه د مفاهمې له لارې نه مسله مه حل کوه او د قهر او د غضب د لارې حل کړه حال دا چې یوه خبره هم د قهر او غضب نه نه ده حل شوې د اوکراین او د روس جنگ هم په مفاهمه ختمېږي نړیوال جنگ هم په مفاهمه باندې ختم شو د افغانستان جنگ هم په مفاهمه باندې ختم شو دغه مفاهمه په دې کې ضعیفه ده او دغه کسان چې دغه د وخت نه د ځان دپاره د خپل قدرت د ساتنې دپاره استفاده کوي هغوی وایي دین دام دی د دنیا په لار کې ایښی رحمان بابا وایي که نه ترې راړی وحشیان د مخلوقات نو خبره په دې کې ده چې دا ماشومان چې د دوی په لاس کې ورغلي دوی نه وحشیان جوړېږي نو چې بیا هر شی ورنکه هغه به ورنه استفاده کړی شي موږ یې ګورو
دغه صفوف د طالبانو تاسو وګورئ دا په یوه خبره باندې چا سره خبرې نه کا وای چپ خبرې مکړه بس خلاص کوتک ورسره دی ټوپک ورسره دی خبرې مکړه نو په دغسې حالاتو کې دوی رالوی شوي دي او همدغه حالات چې نن په دوی باندې همدغه حالاتو کې حکومت کاندي که دوی د قناعت خبره کنه او د ملت سره خبرې ولې نه کا دغه څوک چې مخالفین دي هغوی سره خبرې ولې نه کاندي ولې مفاهمې ته نه کیني ولې دغه مشکلات د خبرو د لارې نه حل کوي خو دوی همدغسې راغټ شوي دي همدغسې را تربیه شوي دي او همدغسې غواړي چې نور هم تربیه شي دې دپاره چې قدرت کې پاتې شي زه فکر کوم چې هر ډول چې د دې ماشومان نه وغواړي هر ډول استفاده چې ورنه غواړي دوی همدې دپاره دا کار کا چې هغه استفاده باید په دوی باندې هغه ترلاسه کاندي او دوی همدغسې د خپل کنټرول لاندې ولري لکه په یو عسکري قطعه کې چې قومندان خپل عسکر ته وایي چې مرش هغه به منډې وهي او چې ورته وایي چې درېش هغه به ودرېږي دا اصول دي دا قانون دی او دوی همدغسې دا قانون په دې خلکو تطبیقوي خو د شیرزاد صاحب د یوه خبره ما ډېره خوښه شوه چې په دې کې د دولت نه زیات د مور او د پلار مسؤلیت دی هغه میندې او پلرونه چې کړی شي چې خپل اولادونه کنټرول کاندي مدرسه وګوري چې کومه مدرسه ده هلته د دوی د څنګه استفاده شي حتی د دې نه بدترې ناوړې استفادې ورنه شي جناب خادم صاحب د دې د مخنیوي دپاره مور او پلار مکلفیت لري چې دا دولتي قوانین به یا جوړ شي یا به جوړ نه شي هغه مور او پلار چې توان یې رسېږي ضرور نه دی چې د دې دپاره چې خپل اولاد نه قاري جوړ کاندي او قرآن حفظ کاندي خو د قرآن په ټکي معنا باندې نه پوهېږي یا ملا ورنه جوړ که خو په یو شي باندې نه پوهېږي نو د دغسې ملا د جوړېدو نه دغه ښه دی چې انسان ورنه جوړ کاندي او فکر وکاندي چې هم د خدای ته غاړه خلاصه یم رسول ته غاړه خلاصه یم دین زدی او هم د دنیا اصول زدی دې کې د میندو د پلرونو مکلفیت ډېر زیات دی او عامه پوهاوي ته ډېر ضرورت دی که دولت وغواړي نو باید عامه پوهاوی خلکو ته ورکړي بس دغه یوه لاره موجود دا ډېره ښه خبره ده اخري خبره ښکلې خبره ده چې دا د دولتونو وظیفه ده چې د پوهاوي په برخه کې باید ډېر کار وشي خلک باید پوه کړی شي ډېر تشکر کوم خپرونې وخت هم لکه چې پوره غوندې دی او بلکل یو 15 دقیقې یا 4 دقیقې نور هم وخت لرو خپرونه راټولو کړو خیل خور د زحمت تاله در کوم دا زموږ خپرونه راټوله که یو شی بل چې زمانه په دې خبرونو په دغه کې په صرافت کې یاد و ته ډېر مهم هم دی او زه رښتیا هم زه خپله ګنګس کړی یم سر مې هغه د قندهار د خلکو په خبره چې سر مې پرې نه خلاصېږي چې دا اوس سره قملو به دلته د طالب سره د دښمني د امریکا بیا ورته پیسې په جرمني کې چاپې بیا ورته رالېږي چې دا بیا د سره ته توضیح کا هلته ورته 45 میلیونه ډالر په هر هفته کې رالېږي دام کې هغه کې زما سر مې نه خلاصېږي او دا داسې یو عجیبه بغرنجه لوبه ده دا به پرې په دې ځای باندې خادم صاحب اجازه ده مخکې له دې نه چې کړخیل خور د هغه راټول کې زه یو څه ووایم مهرباني زما خبرو ته د پور دا و چې یعنې دغه نوې پیسه هم راوتې ده چاپ شوې ده دا معلومه نه ده چې په دې نوې پیسه کې عکس دی خبره ده تصویر دی بیرق دی څه شی دی د افغانستان د خلکو لپاره د هغه باره کې زه معلومات لرم درته وایم خادم صاحب دا ښکلې خبره ده مهرباني وکړه زازه تاسو خپلې خبرې وکړئ چې به کړو خیل کور ته وخت وایي خادم صاحب زما ښه په یاد نور احمد اعتمادي صدراعظم حامد صمد حامد معاون و همدغه ملایانو په هغه وخت کې د مظاهرې شروع کړلې سهار موټر ورته ودرولو په خشتي جوماتو کې هغه ملا چې د پکتیا و هغه قندهار ته ولېږلو هغه د قندهار شو هغه مزار ته ولېږلو پرې نه ښودل سره یو ځای شي ظاهر خان رسما اعلان وکړ د اولینه غوسه وه چې ظاهر خان په خپل پاچاهۍ دورې کې کړې ده وایي زه نه غواړم چې امان الله خان غونده زما په سرنوشت باندې لوبې وشي دوهم دا ده چې ما ته د طالب او داعش په منځ کې توپیر شتون نه لري د داعش بیرغ تور ده او د طالبانو سپین ده دا اوس د پیسو خبره وشوله تر اوسه پورې د دغو ملایانو نه دا ولس نه ده خاط شوی ولاکه په دې پیسو هم خاط کېدل دي د دې دپاره چې دومره بشري جنایت چې دوی د ماشومانو ته کوي ولس یې په ګراو کې نیولی ده پلار امور نشي کولی د خپل ماشوم ملاتړ وکړي هغه یې ټول په ګراو کې نیولی څه چې طالب غواړي هماغه لوبې په دوی باندې کوي زه یو نظر لرم د اول نه مې ویلي دي اوس یې وایم سبا یې وایم تر څو چې د دغو افراطیت ډله د هېواد څخه ټوله نشي والله په بله قسم درته خورم که دا ولس ارامه ورځ وګوري او ولا که دا هېواد ارامه ورځ وګوري د تر نن ورځې پورې دا څو لسیزو کې د دوی کړنې تاسو ته معلوم دي یو مثال یې که څوک لري چې دوی یو ښه کار دی یو انسان دپاره د دین دپاره
د دې وطن لپاره کړي وخی ټول سرحدونه یې موږ د نړیوالو هیوادو ته لوڅ کړل په نړۍ کې موږ ته نه عزت پرېښودلو نه حیثیت پرېښودلو هېڅ یې موږ ته پرې نه ښودل. یوه قصه ته کوم زه په پاکستان کې منیجر وم د سیف د چلډرن په موسسې کې د یو پروژې په نامه د کټ نسرین زموږ رئیس وه زه یې ولېږلم کډه مې هم راسره وه د ماشوم مې د شپږو میاشتو میاولي ته یې ولېږلم. هلته چې لاړم د یو دیوال شاته یو ماشوم ناست و ټول ازبک و ترکمن وو دغه پاڅي ټوټکې په سر مې داسې څیرې څیرې وې شملې کډه مې په ژړا شله ما ته وویل توراليه چې 1 میلیون کلدارې د معاش د میاشتې معاش درکړي زه دلته نه درسره پاتې کېږم. بیرته مې هغه نسرین ته تلیفون وکړم چې ما کډه دا نشي منلی دلته ژوند نشي کولی تحمل یې نه لري. دا بشري جنایتونه دي چې په دې ولس کې ترسره شوي دي اصلا د منلو وړ نه راتلونکي نسل ته دي نه اوسني نسل ته دي تر څو چې همدغه غربي یرغلګر هیوادونه زموږ د هیواد نه لاس قطع نه کړي او تر څو چې په خپله ولس را نه پانیسي او یو ولسواکه ولس په افغانستان کې حاکم نشي ولاکه دا وړې شړې کې. مننه. ډېره مننه ډېره مننه. کړوخیل خو ستاسو نوبت دی تاسو مهرباني وکړئ. خادم صاحب د پیسو په خاطر وایم چې دا پیسې نوې پیسې نه دي دا پیسې د جمهوریت په وخت کې چاپ شوې او اوس تسلیمي کیږي چې دا وړې پیسې دي 10 افغانیږي او 20 افغانیږي پیسې دي چې دا تقریبا د حدود 3 میلیارډ دي چې دا تیار وي اوس دغه د انتقال زمینه برابر شو چې دا په پخواني امضا په پخواني لوګو په پخواني باندې چاپ شوي دي اوسني نه دي دا هغه پیسې دي چې مخکې وې اوس په نو د انتقال په خاطر به زمینه سازي شوي او په تفاهم به رسېدلي چې دا پیسې د لاړ شي بیرته افغانستان ته ځکه چې هغه پیسې 100 روپیګي 10 روپیګي ډېر استعمالیږي هغوی په هغه موده ډېره کمه وي ځکه 3 کاله پورې هغه موده لري چې په مارکیټ کې وچلېږي وروسته بیا زر خرابېږي هغه لوډ چې 500 افغانیږي یا 1000 افغانیږي هغه بیا لږ زره دوام یې فکر کوم چې تر حدود 10 کالو پورې چلش لري اما دا وړې پیسې ډېرې کمې دي یعنې 4 کالو نه کم عمر لري او باید له مارکیټ نه ټولې سي ضایع شي وسوځول شي په مقابل کې دا نوې پیسې نو دا نوې پیسې آماده وي فقط اوس د انتقال زمینه برابرېږي چې دا به ځي نو افغانستان ته یعنې دا به ستاسو د معلومات په خاطر وویلې او هغه معلومدار هغه نورې پیسې چې یوه کڅوړه د کومکونو ځي هغه د افغانستان ټول هغه انکشافي کومکونه چې په بشردوستانه کومکونو ته اوښتي دي نو هغه په حساب باندې پیسې ځي چې تر څو پورې مارکیټینګ اندازه کنټرول وي کرنسي په خپل اعتبار ډېر لاس ورنه کړي یعنې یوه اندازه په اقتصاد کې همکاري وکړي او کومه بشري کومکونه ولس ته ورسېږي معلومدار هغه د څه رقم رسېږي هغه خپله ځینې نیمګړتیاوې لري چې ورته ځانګړې توجه نه ده شوې. نن ورځ بحث زموږ تاسو چون د یو طفل رواني او جسمي رشد او د دوی په هغه رواني او جسمي رشد په خلاف باندې خشونت کیږي تاوتریخوالی کیږي دوی مجازات کیږي شکنجه کیږي خصوصا په دینی مدارس او په مساجدو کې یا په نورو ځایونو کې او دوی نه څخه ناوړه ګټه اخیستل کیږي دې کې هم کورنۍ مسؤلیت لري هم ټولنه مسؤلیت لري او د ټولنه مهم دولتونه ځکه چې دولتونه مسؤلیت د قانون د پلي کېدلو لري د ولس د خوندیتوب د امنیت او د خصوصا د اطفالو د سالم د روزنې مسؤلیت د دولتونو خاصتا د حکومتونو په مسؤلیت دی موږ نشو کولی چې وایو چې حکومتونه دې نه مبرا دي نه خیر دوی ته زیات مسؤلیت متوجه دي ځکه چې که چیرې والدین هم همکاریانې کوي حکومتونه مجبور مکلف دي چې د هغوی ساتنه وکړي څنګه چې کلیوال صاحب وویل چې دلته مثلا په کاناډا کې که بل اروپایي او امریکایي هر مملکت چې وي که چیرې یو سالمه روزنه د ماشوم نه کېږي نو حکومتونه مسؤلیت لري چې هغه ماشوم ته نجات ورکړي او بهتره محیط یې ولېږي تر څو پورې دوی په اسلام مریض لوی نه سي. یو موضوع چې باید موږ ورباندې جدي فوکس کړی وای چې همدغه تاوتریخوالی یا خشونت د ماشومانو په شخصیت باندې او په روحي صحت باندې ډېره منفي اغیزه لري ځکه چې هر څومره چې ماشوم په یو د خشونت یا د تاوتریخوالي محیط کې لوی شي هغه خپله یو اختلال د شخصیت پیدا کوي ډېره سخت دریځه وي ډېره سخت طبیعته وي
برخورد ناسم کوي احساسات ډېر متاثره کیږي مغره یو حساس یو عاطفي انسان نه لویږي حتی تجارب یا پښتاغه تحقیقات دا ثابته کړي هغه ماشوم څه ډېر تاوتریخوالی شوی دی هغه د زده کړې ظرفیت هم متاثره کیږي په هغه شکل چې باید زده کړه وکړي حتی زده کړه سمه نشي کولی نو کله چې د زده کړې یو په اصطلاح راځي یو نیمګړتیا راځي د شخصیتي لحاظه ډېر حساس انسان نه وي باعاطفې نه وي سخت دریځ او سخت برخورد انسان مې دغه ټول هغه مسایل دي چې د راتلونکي د ټولنې لپاره ډېر منفي ثابته کیږي د په همدې خاطر حکومتونه ځانګړی مسؤلیت لري چې باید دې مسایلې مخه ونیسي ټولنه باید په دې جدل خبرې وکړي که هغه رسنۍ وي که هغه مثلا د بشري حقونو سازمانونه وي که مثلا هغه د مشرانو ګروپونه وي ځوانانو حرکتونه وي دا ټول مسؤلیت لري چې په دې داسې موضوعات په ګوته ونیسي په ګوته یې کړي او دې باره کې وغږېږي څه خوشبختانه دغه دننه موږ تاسو په دې باره کې غږېږو که 15 نفر هم دې زموږ تاسو دا بحث وګوري باید متوجه سي چې دوی هم باید احساس مسؤلیت وکړي ځکه که په یو طفل باندې یو چېرته زیاتی او تیری کیږي په صفت یو با مسؤلیت وګړی هر شخص د مسؤلیت لري چې دغه مخه ونیسي که هغه په مدرسه کې که هغه په کوڅه کې که هغه په یو کور کې د ماشوم ساتنه هم د کورنۍ مسؤلیت ده هم د ټولنې مسؤلیت ده او په ځانګړې توګه د حکومتونو مسؤلیت ده ځکه چې همدغه د نن ورځې ماشومان د سبا ورځې اصلا مسؤلین دي پلار و مور دي دوی بیا ټولنه روزي دوی به حکومتونه مخته بیایي دوی به اقتصاد مخته بیایي دوی به انکشافي کارونه کوي دوی به ارزاني خدمات کوي که چیرې دوی خپل همداسې یو متاثر او یا مریض یا بد برخورده یا په تاوتریخوالي کې لوی شوی انسان نو دوی به څنګه کولی شي چې سالم رول ولوبوي نو دې نه ټولنه متاثره کیږي نو دا یو ډېر مهم ټکر دی په همدې خاطر د ماشوم د حق ورځ معلومه ده د ماشوم د حقونو خوندیتوب لپاره میثاقونه بین‌المللي موجود دي په همدارنګه په هر مملکت کې د ماشوم د خوندیتوب او د سالم روزنې لپاره قوانین موجود دي چې خپل حکومتونه ورته جوابګویي کړي چې څنګه دوی نه باید روزنه وشي قوانین باید دوی په نفع باندې څنګه تمام شي یعنې په مجموع کې ماشوم د مملکت یو حساسو بنیاد ماشوم د اساسو بنیاد سم کېښودل شي نو سبا ټولنه به سمه مخته ځي او که چیرې دغه اساسو بنیاد مریض او له تاوتریخوالي نه ډک کېښودل شي نو سبا باید انتظار همدومره د ناسالمې ټولنې باید وکړو نو د نن ورځې ماشوم د سبا ورځې مور پلار او رهبر او مدیر دی نو باید دا سالم وروزل شي او ښه لوی شي تر څو پورې وکړی شي چې په ښه نیت او په ښه اراده په ښه برخورد له ده سره سوی مغمره سالم لویږي او سبا به ما رقم یو ښه برخورد دوی به له خپله کورنۍ او له ټولنې سره به کوي نو د ماشوم وده د ماشوم د حقونو خوندیتوب د ټولو مشترکه مسؤلیت ده او اسلام په دې کې یو ځانګړی تاکید کړی ده موږ هیڅ نوع توجیه نه لرو چې د سپارې د لوستلو لپاره یا د عربي د نه زده کړې په خاطر باندې مساجد او مدارس داسې خشونت وکړي امیدوارم چې د طالبانو حکومت اول خو د مسجدو کې په مساجدو کې زده کړه منې شي ځکه چې ملایان مدرس نه دي دوی د تدریس میتود باندې خبر نه دي دوی خشونت کوي اول خو باید دا جینه مطلق وتړل سي د منزل پر درسته او نو کې زده کړې نه کړي په مسلکي ځایونو کې دغه تدریس شروع سي که هغه مدرسو کې چیرې مسلکي مدرسین نه وي اصلا په دغو ځایو کې نه کېږي زه فکر کوم چې هر تدریس کوونکی که هغه ساینسي مضمون تدریسوي که هغه اجتماعي او که هغه دینی مطالب تدریسي باید واقعا یو مسلکي معلم وي تر څو پورې هغه ټول میتودونه باندې بلد وي د ماشوم په سایکالوژي یا په روان شناسي کې یو اندازه معلومات ولري تر څو پورې وکړی شي چې په یوه سالمه طریقه دوی سره برخورد وکړي او دوی ته تدریس وکړي او د هر نوع تاوتریخوالي مخه ونیسي حکومتونه خصوصا طالبان هر چا چې د ماشوم سره زیاتی کړی باید د قانون مطابق هغوی مجازات شي او ماشومان وژغورل شي مننه ستاسو توجه څخه ډېره مننه ډېر ښایسته په اخره کې ډېر ښه راټوله شوه زه په دې اخره کې زه خپله یوه جمله لرم ټولو لیدونکو ته ټولو کورنیو ته ټولو پلرونو او میندو ته لطفا خواهش کوم د دې وطن د آینده په خاطر باندې په خپلو ماشومانو باندې ترحم وکړئ رحم وکړئ او شفقت ورسره وکړئ او چې کوم ځای کې غضب دی قهر دی خپل ماشوم د هغې نه لرې وساتئ
خپل ماشومان د محبت سره آشنا کړي، د دوستۍ سره آشنا کړي، د شفقت سره آشنا کړي. د آینده جامعه جوړېږي د دې نه چې موږ به یا به موږ نه یو، خو چې آینده ټولنه انشاءالله سمه ټولنه وي. موږ په غضبونو کې راټول شو، په ټوپکونو کې، په باروتو کې، په بمونو کې، په دغه مردارو ګنده سیاستونو کې، چا پکې 40 ولایته غوښتل، چا پکې 2 سفارته غوښتل او مسؤلیت یې نه اخیستو. د دغسې خلکو سره موږ رالوي شوي یو. یا موضوع جناب خادم صاحب چې یاد به ونځي چې جدا کلمه یاد به وتله هغه د موږ تجارانو ته د محترم تجاران مې په ډېر درناوی هیله ده چې نور لطفا هغه بازیچې یا هغه د لوبو سامان چې هغه کې خشونت او تاوتریخوالی کیږي هغه مه راوړئ، که هغه توپک وي، که هغه توپنچه وي، که هغه توره وي. کوشش دې وکړئ چې دغسې د لوبو سامان له راواردول نه ډډه وکړي، ځکه چې اطفال همدغه وړکي دي کې همدغه سامانونو سره اشنایي پیدا کوي او په آینده کې ډېر عادي ښکاري. دا خپله یو نادرسته تجارت دی چې باید مخه یې ونیول شي او هیله کوم چې به نه کړي. دا وړاندیز ښه وړاندیز دی، ډېر ښایسته وړاندیز دی، خو خبره ده تاجر خو خپل منفعت پسې ګرځي، هغه په دې خبره نه دا مسؤلیت دا د حکومت وظیفه ده. د تجارت وزارت باید په دې اقلامو باندې بندیز ولګوي چې نشي واردېدی اخلاق. خادم صاحب کوم حکومت؟ هغه حکومت چې د څو لسیزه ولس د خاورو سره سم کړی ده. زه یوه خبره غواړم چې وکړم، هغه دا ده چې امریکا ولس باید راپاڅي. بوش، بایدن، ټرمپ دا باید د ستوني نه ونیسي چې تاسې ولې دغه شومه پدیده دا زموږ په ولس او په هېواد کې حاکمه کړل. د څه دپاره؟ دا د دې دپاره چې که ولس یو وارې راپاڅي، تاسې به وګورئ چې نړۍ ته به څنګه ټکان ورکړي. ملا چې نه وي خو سړی به لاړ شي کور کې به لمونځ هم وکړي، اودس هم وکړي، د خدای عبادت به هم وکړي. اما ډاکټر که نه وي خو شفاخانه مردارېږي، ټول وژل کېږي. اوس موږ څه کوو چې ټول افغانستان 38 میلیونه موږ ته ملایان شول او راتلونکی نسل موږ ته ملایان جوړوي، هغه هم ناسالمه ملایان چې د اسلام د دین نه ناخبره دي. نه ولاکه طالب په اسلام باندې باور ولري، نه ولاکه پخواني مجاهدین باور ولري. په بل وارې مې وویل، اوس هم وایم، موږ تاسې باید دا قناعت وکړو چې دوستم مجاهد و، عطا محمد نور مجاهد و، محقق مجاهد و، خلیلي مجاهد و، ګلبدین مجاهد و، رباني او مسعود مجاهدین و. اوس ګلبدین ته وګورئ، خدای ته وګورئ، اوس هغه جمعه کې د جمعې په ورځ باندې مدني فعال شوی دی، د مېرمنو د حقوقو دفاع کوي، تر څنګلې پورې لاسونه یې په دې ولس په وینو ککړ دي. خادم صاحب اجازه ده؟ خادم صاحب زه فکر کوم چې نور خبرې به ضرور وي، بس رخصت سره اخلو، زه روان یم چېرته، خدای په امان. مخامخ خپرونه ختمه ده انشاءالله تعالی، خلاص پارو آینده اونۍ کې به بیا د خیر سره ګورو، خدای دې د ټولو مل شي. ډېره مننه کوم، تشکر کوم ستاسو نه، د خپلو ریزیمکو نه، د ټولو نه مننه کوم. کور او ودان ډېره مهمه موضوع زما په نظر باندې ډېر ښایسته بحث پرې ټولو وکړو. ډېر تشکر د ټولو. په مخه م خیر. خوشحاله اوسئ. په مخه م ښه. خادم